السلام علیکم ورورا زما وروري ته ډېر غیرتي سړی د افغانستان سره تعلق ساتي زه د نظارېږم په دغه تورسرې پسې ما ټویټ کړی تا ته پته شته کله د دیر نه ما ته هلک رینګ وکړي وایي زه د دې تورسرې د رابطې لمبر در کوم او کله ما ته بل او بل پردي هلکان ما ته رینګونه کوي لکه دا د نورو خلکو سره لکه رابطې کوي دا ښځه ځکه خو ما ته پردو هلکانو رابطې وکړې دې ته ما خو وروي او ورته مې وویل که ته یوه ویزه غواړې او که دوه غواړې ارشد خان بایي بیزي دی دا هلک د ما ذمهوار دی ویزه دې زه ورور له کوم او روپۍ به بیا ګټي 1000 روپۍ میاشت په ویزه کې ورکوي او که د ټکټ د څه کمې او د میډیکل موږ به یار دوست ته ووایو چې رای ولو اوس که دغه ښځه صحیح وی زما آی ډي به بیک پالو کړی ما ورته خور ویلو رابطه به یې کړی د هغې په حق کې ما ته د یو ځای او د بل ځای نه هلکان رابطې کوي اوس ستاسو خدای او ستاسو سوچ موږ پښتانه یو د پښتنو په عزت باندې د خپل ځان نه زیات خفه کیږو وروره خو چې مخامخ خلک د پښتو کار کوي د پښتو په لار ځي سهار او ماښام یې موږ ذمهوار یو وروره خو په داسې طریقه باندې نه چې زموږ د پښتون زموږ د پښتنو د علاقو بېعزتي کوي او داسې ویډیوګانې کوي چې تاسو په خپله د هغو اکاونټ کتی شئ نو دغه وجه د ما راته پاکه خبره وکړه بقایا د پښتو د عزت او د پښتو د خبرو نه موږ نه مخکې انکار کړی او نه ترې اوس انکار کوو د الله په امان د دلالانو په خوله هېڅکله نه کوو